عادت دا و چې معاشرت به څه ګډوډ کوي. الله څه فرمایي؟ ان تعمنه بقنطار يؤديه اليه ومنهم من ان تعمنه بدينار لا يؤدي اليه. د یهودو دا عادت دی چې ته یې 100 پیسې درته ورکړې د کاروبار دپاره، دی بیا تا ته درکوي بعض بیا دا رقم دی چې تا ته بیا پیسې خپل حق نه درکوي. الله په بل ځای کې د دې عقیده بیان کوي سماعون للكذب اکالون للسحت. دې خلک ربا خوري، سود خوري، دا د معاشرت د پیسو ګټلو دپاره، د پیسو ډېرولو دپاره درواغ پر څه نه بولي، ظلم پر څه نه بولي، قتل پر څه نه بولي، د مسلمان حق پر څه نه بولي، او زنا پر څه باندې نه بولي، سود پر څه باندې نه بولي. ای مسلمانه راسه نن پر دې باندې خپل ګریوان کې سر کښته کړه چې تا په دغه معاشرت کې د یهودو سره مشابهت کړی دي کړي نه دي کړي. ته چې سهار د کوره وځې څو انسانانو ته دوکې ورکوې، ته چې سهار د کوره وځې په خپله معامله کې څومره درواغ وایه، ته چې سهار د کوره وځې څومره دوکه کوې، غیر اصلي شی په اصلي باندې شه دی، غیر جاپانی شی پر جاپانی باندې تېری. ولې مسلمانه په دې شکل کې دي، په دې وینا کې دي، په دغه کاروبار کې دي د یهودو سره مشابهت وکړي. یوازې دا نه پوښتنې بس کې د یهودو سره مشابهت کوي، هر انداز کې په هر گفتار کې زموږ د یهودو سره مشابهت کوي. د یهودو بل مردار عادت دا و الله غندلی دي چې په دې کې ناشکري زیاته وه. بني اسرائیل وګوره الله د فرعون رقم سخت عذاب ته خلاص کړ، په یو دریاب باندې ورګډېږي، موسی علیه السلام لکړه وي، په هغه دریاب کې چې انسان غرقوي لارې جوړېږي وچېږي، الله دې ته باسي دغه نعمت ورکوي، بېرته پر دغه دریاب باندې فرعون الله ورته غرقوي، دغه نعمت الله پر وکړي. من سلوای ورباندې رانازله کړل پر بدشت بیابان باندې چې د مرګ خطره وه، الله فورا سایه ورباندې جوړه کړه. قسمه قسم نعمتونه الله پر دې باندې وکړل، لیکن دې د نعمت نه شکر وکړه. الله څه فرمایي؟ پر دې باندې د قیامت په ورځ باندې زه داسې مسلط کړم چې دې پر سر تکلیف ذلیله کېږي. مسلمانه پر تا الله څومره نعمتونه کړي دي. اول نعمت چې تا یې کمزوري کړې ده، تا یې ناشکري کړې ده، د رسول الله امت یې په اسلام غټ نعمت الله تعالی کړی دی. ته د اسلام په شکل باندې هم شرمېږې، د رسول الله پر رسولیت چې کوم دی، چې د امتیت کومه دعوه ده، د رسول الله پر شکل باندې هم شرمېږې. دا اوله ناشکري دی. دا الله نعمتونه درکړي دي، اولاد یې درکړي دي، روزانه پر تا باندې خوراک درکړي، ستا قسمه قسم نعمتونه دي. تا یو وخت الحمدلله ویلې ده، تا یو وخت د دغه نعمتو په بدل کې د ماخستن 2 تهجده کړي دي، تا یو مسکین همسایه ته یې شی ورسولی دی، ته دې غورمې وې، ته دې چورمې وې، ته دې بوتلان چې ستا همسایه دې د لوږ ډوډۍ نه مري. دا ټوله نعمت ناکړه ده. په دې کې موږ بیا د یهودو سره مشابهت کوو. کم پیلې چې موږ د یهودو سره مشابهت نه دي کړی. هر انداز، هر حالت مې د یهودو سره مشابه دي. او بل د یهودو سره په دې باره کې هم موږ مشابهت لرو چې یهودو دا عادت درلودي چې کوم وخت به عم نبي ورته کښېنستی، سر مې ورته ښوروي چې و بلکل دغه رقم هلته مې ویل اطعنا وعصینا، موږ ستا خبره اورو، ته ډېر څه خبره کوې، ته د الله او د الله د رسول خبره کوې، لیکن د مسجد نه چې به ووتل برته به هغه دی و هغه به کارنامې دی. خبره به اورېدله، د سترګو به اوښکې به یېدلې، خبرې به زور ورباندې کوئ، اثر به ورباندې کوئ، ستا به را خیال شي چې دی د مسجد نه ووځي ټوله زندګي کې به انقلاب راولي، زندګي به ټوله بدله کړي، لیکن دی چې د مسجد نه ووځي بېرته به هغه دی، هغه خپل عقیده یې، هغه خپل رفتار. دا عادت زموږ کې شته که نه شته؟ تاسو خپل وګورئ. هر جمعې انسانان راس په هر مسجدانو کې بیانونه شروع وي او ټول د دې څخه متاثره وي، ژاړي له سترګو نه اوښکې تویېږي، لیکن بیا هم چې وځي په معاشره کې متبدلین نه راځي. نو زموږ د یهودو فرق نه